کویدن بو کی نکاح بنی کړي موبایل والا والی سړی والا موبایل والی دا گفت دی گفت وی دا زما خدل دا موبایل ولېږه سیمم پکې والا واچي وی په دې به ما سره خبرې کې لا نکاح نه ده شوی او خبرې شروع شوې او ورته دې نه هغه شی ورلېږي هغه پیسې څه ورته ویې لکه ایزې لوډ ورته لا بیا ورلېږي وی بل چا سره پې خبرې نه کوې ما سره به پې کوې هغه د نر لور پې بل چا سره 3 تار یو ځای کې خو چې دې خبرېږي بل سره مټي ده تلي ډېر کیسونه مې ولیدل ډېر مې ولیدل دا داسې که نه ده ښځو له موبایل لېږي لا د نکاح نه ده شوې ورسره د کنیکشن برابر ورسره په ګینټو او هغه کافر بچي دا موبایل والا مخیاران دي هغوی وله پکې هغه دغه رایستي دي هغه پیکیجونه چې پرېږده چې دا پاکستاني مسلمان خو شرمو پیکیجونه یې رایستي موبایل جینکوله مال یې ښه مه ورکوئ جینکوله موبایل بې د موبایل نه ژوند نه تېرېږي هلکانو له مه ورکوئ دې ماشومانو له په دې موبایل ګندونه ګوري هلته لاړ شي 50 روپۍ ورکي او په موبایل کې ورته 50 بربند فلمونه ور واچوي هلکه څه ورته وایي هغه شي ته چې هغه پکې اچوي او دې ماشوم نه تپوس کوي پته راغله میموري کارډ ورته ما نه کله نوم هېر شي دې وړونه نه هېرېږي میموري کارډ هلته ناستې ښه مدېداره ډډه یې والي ته به وایې ګنې تسبیح اړوي وظیفه چا نه اخېستې را او منځ کې میموري کارډ یې غوږ ته یې شی اچولي و لوبه یې جوړه کړې جنۍ په کور کې دننه په مصله ناسته را ته به یې مراقبه ده منځ کې بل سره کنیکشن په موبایل لګولي دا ګندګي ده دا کافر هر شي ګرانېږي پاکستان کې کمپیوټر او موبایل ارزانېږي داسې ده که نه ده چې دا خلک نور هم ګندګي زما وروڼو موږ د حضور پاک په طریقه چې لاړ شو نو موږ به خوشحاله یو زموږ حیا به محفوظه وي زموږ جون به محفوظ وي او که طریقه د پیغمبر نه جدا شوه او بې حیایي م شروع کړه نو دنیا هم تباه ده و آخرت خو دې تباه نبی علیہ السلام مبارک فرمایی وی معراج کې مې یو تنور مې ولید تنور یو غارو د تنور په شان سر یې تنګ او ویښ یې کولاو او بربند سړي او ښځې مې پکې ولیدل جبریل علیہ السلام نه مې تپوس وکړو چې دا څوک دی وی دا زناکار سړي او زناکارې ښځې او دی د قبر عذاب دی نو سړي به ښځو ته نه ګوري حیا به کې او دی ورته شیشه غشتي هغې مو ته مخکاره کړې او ته مو ته شیشه غشتي چوزکي کې یو ځل ختلې وم ډېره مخکنۍ خبره مخامخ زنانه وی هغه زنانه مخکاره کړو زه خو دې غا چې مې وکتل اوس یو اوږدې ګیرې والا سړی دی ډنډه یې دغسې نیولې ده شیخ الاسلام و دا ګیرې د نوم نه اوږده وه ما چې اندازه واخیستم کاکا دا لاس دی چې دا ډنډۍ ته نیولې دی کې د څه چل دی لاس مې وله ښکته کړم دا لاس دې ښکته کړه سترګې یې پناه کړې وې مخامخ یې ښځې ته شیشه غشتې دا ښځه مې خورې مخ دې پټ کړه ګناه ولې ګڼې سوزکو کې پردو ښځو ته بازار کې پردو ښځو ته په لاره ځي پردو ښځو ته کته او ښځو ځان جوړ کړي او تیارې تابعدارې ځان خشته کړي او بازارونو کې ګرځي سړی هم زناکار او ښځه هم زناکار ولې نبی علیہ السلام فرمایي وی اخره زمانه کې به داسې ښځې کاسیات عاریات جامې به یې اغوستې او بربنډې به یې صحابو ته خو پته نه وه چې دا څنګه جامې سره بربنډی مائلات ممیلات پلاره چې ځي نو ځان به سړو ته مایل کوي سړي به ځان ته رامایل کوي قربان شم د ښکلي پیغمبر مبارک نه 1400 کاله مخکې چې سویلي دي اوس هغه موجود دی مائلات ښځې به ځان سړو ته مایل کوي ممیلات سړي به ځان ته مایل کوي او رؤوسهن کاسدمه وی سرونه به یې داسې وي لکه په عربو کې دا یو قسم اوښان دي بوختي ورته وایي دا قبانې اوچتې داسې یو طرف ته راته وي په لاره ځي نو دا سر به یې داسې کوږ کړي چې دا خلک راته وګوري حضور پاک فرمایي دا ښځې زناکارې ښځې ښځه به هم سړي سره ګزاره کوي ښځه به هم د سړي حیا ته ګوري ښځه به هم د سړي پخلی کوي جامې به ولینځي او د خاوند د اجازت نه بغیر به نه کور ته هېڅوک به هم نه پرېږدي چې خاوند دې په چا خفه دی او دې کور ته پرېښود نو الله به دې تپوس کوي خاوند سره به شور نه کوي حدیث پاک کې راځي
وی کم خاون چې ښځه خپل مقصد لو غوښته او دا ورنرله نو د جنت فرشتې دې ښځې ته خیرې کوي. قاتلک الله، خدای دې هلاکه که دې خاوند دا خبره ولې نه منې؟ دا خو تا سره د یو څو ورځو مېلمه دی او درنه به جدا شي، مونږ را روان دی. ښځه باندې مخ شته ګورې د خاوند، زور هم وله کوي، چاپي به م وله کوي، ډوډۍ به م پخوي، د مېلمه خدمت به م کوي، جامې به ولینځي، کور به م وله صفا کوي. خاوند به م ظلم نه کوي چې د پلار په کور یې بندوي، نه هفته کې دننه که دا یو ځل پلار که راځي نو اجازت یې وله ورکړي. خاوند د اجازت نه بغیر به بار نه وځي او نه به د بار څوک پرېږدي. پرده به کوي، ستر به کوي، اندامونه به پټ ساتي او د خاوند د بچو پوره خدمت به کوي. او د خاوند خبره حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي وی چې خاوند ښځې ته آواز وکړي فوراً دې ورځي، که دا په تنور باندې ولیني ډوډۍ دې پرېږدي او دې سوځي، خو د خاوند خبره دې وکړي. ډوډۍ که سوځي خو د خاوند مالي بربادي او دې وایي ډوډۍ ده، که وایي چې پرېږده ډوډۍ بیا دې پرېږده. نفلي روژه بغیر د خاوند د اجازت نه نشي نیولی. د خاوند د ضرورت شو دې روژه ده نو بیا د دواړو حقونه په یو بل شته. اوس د دې حقونو پر خیال به څوک ساتي؟ هغه خاوند چې دینداره دی او هغه ښځه چې هغه دینداره ده. او چې کوم خاوند بېدینه دی د ښځې په حق پوهېږي نه ظلم به کوي، او چې کومه ښځه بېدینه ده د خاوند په حق پوهېږي نه یو بل سره به ښه ژوند تېروي. په واده کې دا رسمونه او دا غلط رواجونه ګنده د شریعت نه خلاف، دې نه ځان ساتئ. توربلې موربلې په شریعت کې نشته، دا مه کوئ. او دا پالنګ د دنیا سړي وردن نه کې او د دنیا سړي ورشي او جینکې هغوی ته ګوري او لکان جینکو ته ګوري. نه خیر دی، که سړي په جنج دي دا جیز دي، که ښځې په جنج په پرده کې دي دا جیز دي. ښځه د عزت په شکل کې راولي دا جیز ده، په شریعت کې منع نه ده. که ته ډوډۍ ولیمه ورکې دا په شریعت کې جیز ده، منع نه ده، ثواب دی پکې، سنت ده. او ډمتوب پکې مه کوئ. دغسې ښکلي پروګرام ګوره، د دې ولی الله رور په واده کې دا پروګرام وشو، د دین خبرې ما م وکړې تاسو نو الله خوشحاله شو که نه شو؟ وایو نو خوشحالي د چا په لاس کې ده؟ د الله. دې له به خدای مستقبل کې خوشحالي ورکوي که نه. او چې ته ډمتوب وکې او ګډه او سندرې او ډمان راولي نو د یو 5 منټو 10 منټو ګنټې خوشحالي خو به تېره کړې. دا هم ګورې یاد وساتئ ښه، موبایل غلط مې استعمالوئ. موبایل نن ډېر زیات غلط استعمالیږي. دا کشر کل چې څومره دی نوجوان طبقه دا موبایل غلط استعمالی، ګناه دپاره استعمالی. ټوله ورځ فلمونه او سندرې او بربند تصویرونه پې ګوري. کشر کل تباه شو تباه. نن هم ماته یو مسله چا وویله، سهار وختي راته زما یو دوست ټلیفون وکړ. بدقسمتی نه خو زمونږ د خلکو مصیبت دا دی چې کویدن وکړي که نه لا نکاح هم نه کړی نو موبایل والی نو ګفټ کې ښځې لولیږي او سیم کارت پکې ورته واچئ او زه به درته یې زیلوټ کوم، خو ګورې بل چا سره خبره نه کوې، ما سره به خبرې کوې. ولې چې لا نکاح هم نه ده شوې او صرف هغه اوړې راوړې شوي دي نو دی والا موبایل ولیږي ما سره به خبرې کوې. خو قمقل شی دی، اگر ده په دې بل چا سره 3 تار برابر کوي چې تر څو ته دې خبرې کې بل سره لینډ سیده کړي. دا الله شاهد دی، جمعات کې ناست یم. دا نن ما ته سار یو سړي خبره وکړه، نننۍ خبره، یو هلک خپلې ښځې له هغه له نکاح په کویدن کې شوې ده، موبایل یې ورته لیږلی دی او ورته یې وایي چې په دې به ګورې ما سره خبرې کوي، بل چا سره به نه کوې. او پې شکي شوی دی چې دا جینۍ خو بل چا سره خبرې کوي. دی ورته څه وایي؟ وایي ګورې که بل چا سره دې خبرې وکړې په ما به په 3 طلاق کوي. هغې جینۍ د هغې د پاسه بل چا سره خبرې کړې. ما ته دې سره څه وکړو؟ مې ښه مضبوط د غوا هغه مضبوط کوتک وګوره او د مازدیګر لیوله راوباروه. دی مو ته پیکیجونه جوړ کړي، دا په 10 روپۍ ګینټه ده او دا په 6 روپۍ ګینټه ده. ټوله ورځ دا هلکان او جینکۍ په یو بل سره لګي خبرې کوي. خفه کېږي اما مونږ ته پته ده، دا مسایل بیا مونږ ته راځي. هلک هلته ناست دي په مقبره کې په سر یې څادر اچولی او قبر ته یې ډډه والي، سپین رومال او څادر په سر دی چې په لاره څوک دی وي پیر صاحب نه وظیفه اخیستې ده پخی یې
پیر صاحب نے وظیفه غشتره په خیمه کې وظیفه نه پخې چا سره لین سیده کړی دی جنې په مصلا ناستی په مصلا او په سر ساده رچولې مورې وی مراقبه ده مې ته خبره چې چا سره مراقبه ده زما قسم د الله په ذات جمعات کې درته قسم خورم د جرګې بیا موږ راځي چې ډېرې د حیا کورنۍ د دې موبایل د لاسه بې عزته شوې او ډېرې جنکۍ د موبایل د لاسه لاړې تباه شوې الله فرمایي الله اکبر والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون الله وی د مور د ګېډې نه مې راوستې هېڅ نه وې خبر نو ما دله غوږونه درکړل ما دله سترګې درکړې ما دله زړه درکړه څه دپاره لعلکم تشکرون امام غزالی لیکي په احیاء علوم الدین کې د شکریې او معنا لیکي ډېره مزیدانه هغه وایي چې کم اندامونه الله درکړي دي او دا د الله په تابعدارۍ کې صرف کې دا د دې اندام شکریه ده سترګه خدای درکړو د الله تابعدارۍ کې خرج کړه لعلکم تشکرون دا شکریه شوه زړه کې د الله تصور وکړو د الله د قدرتونو دا د الله شکریه شوه او په دې غوږ د الله خبرې ور دا د الله شکریه شوه نه په سترګو بربنډو تصویرونو ته ګورئ او په دا غوږونو فلمونه اورئ او په دې زړه کې ګنده سوچونه کوئ او زما وروڼو یو خبره بله هم واورئ بې ادبي د ما فی فقها علما کرام مفتی صاحب دې تشریف فرما دی شیخ صاحب دی فقهاو لیکلی دي که یو سړی د خپلې بیبي سره خپل جایز حاجت پوره کوي الله خپلې بیبي سره خپل جایز چې کوم شریعت جایز کړی هغه حاجت پوره کوي او تصور د بلې ښځې کوي وایي دا زنا ده خپلې بیبي سره خپل جایز هغه حلال عمل کوي بالکل حلال او دې وخت کې د بیبي په ځای د بلې ښځې تصور کوي دا زنا ده او کومه ښځه چې د خپل خاوند سره حلاله معامله کوي بالکل حلاله خو دا ښځه د دې خپل خاوند په ځای د بل پردي سړي تصور کوي دا هم زنا ده نن د دې موبایل د لاسه ټول خلک تبې ته روان دي تبې ته نو ښه شی دی زه بد نه ویم نن سبا د باطل مقابله هم پې کیدی شي نن سبا د حق خبره هم پې بل ته رسولی شي نن سبا د باطل د نظریې خلاف هم پې کولی شي او د باطل د غلط میډیا جواب هم پې کولی شي دا مطلب زما نه دی چې ګنې موبایل استعمال مطلقا حرام یا ګناه نه خو هغه به چېرته مفتي عبدالشکور صاحب وي هغه به چېرته زموږ ډاکټر عبدالستار مروز صاحب وي هغه به چېرته بل عالم وي هر سړی نه نو ښه استعمال کوي موبایل او غلط مې استعمالوي دا